نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق په ټولو انسانانو کې ډېر اوچت اخلاق وو. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي والله لقد خدمته 7 سنين وفي روايه 9 سنين، او په الله پاک مې د قسم وي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکاله یا په یو روایت کې راځي چې 9 کاله خدمت کړې دي، خو چته هم داسې نه شوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته سکار ویلي وي او ما هغه پریښي وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته په سختو الفاظو کې داسې ویلي وي چې دا کار دې ولې نه دی کړی، یا داسې هم نه دی شوی چې یو کار ما کړی وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایلي په سختو الفاظو کې چې دا کار دې ولې کړی دی. نو انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي یو چونکې ډېر زیات وړوکی و، د 10 کالو و، یو ځل زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکار پسې لېږلی ما، نو ما ورته وویل چې والله لا اذهبو، چې په الله پاک مې د قسم وي چې زه به نه ځم، او وي زه لاړم او بازار کې خلکو لوبې کولې وي، زه هم ورسره په لوبو شوم. وی ډېر وخت تېر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر راغی او وی زه خو بهر ولاړم خلکو سره مې لوبې کولې، وی زما په اوږې داسې لاسونه کېښودل او وی مسکې و. وی چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکتل، وی ما ته وفرمایل یا انیس اذهب حیث امرتک، ای وړوکي انسه لاړ شه د هغه کار دپاره کوم دپاره چې تاسو ما لېږلی دی. نو وی ما ورته وویل چې حجي اوس به لاړ شم، او پس د هغې نه وي زه هغې کار پسې لاړم. زما خوږو پښتنو میندو خویندو کشرانو مشرانو او همزولو، موږ د لږ ساعت دپاره سوچ وکړو، خو زما ستاسو خادم وي، زما ستاسو نوکر وي، زما ستاسو ملازم وي، یا زما ستاسو کشر وي او هغه زما ستاسو کار ونه کړي، نو آیا موږ هغه ته داسې په خوږو الفاظو وایو، داسې په درناوي د هغه نوم اخلو؟ بلکې خدای پاک دې موږ ته معافي وکړي چې زموږ کار فلان کشر یا ملازم یا نوکر خو پرېږده چې یا یار دوست یا بل څوک ونه کړي، نو موږ ډېر په سختو الفاظو کې هغه رابلو چې دا کار دې ولې نه دی کړی او تا ته زما خبره خبره نه ښکاري، نو موږ غوسه شو. نو دې کې موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غټ لیډر کېدی نشي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غټ شخصیت کېدی نشي، او باوجود د دې دونه غټې مرتبې الله رب العزت هغه له چې دا دونه لوی مقام ورکړی و، نو هغه شانتې الله رب العزت هغې له ډېر ښه اخلاق هم ورکړي وو چې د یو 10 کالو ماشوم دی چې د هغوی خدمت کوي او هغه کار پسې لېږلی شوی دی او هغه لاړ شي هلته په لوبو کې مشغوله دی، بیا هم ورته بدې ردې نه وایي، سخت الفاظ نه استعمالوي، وخیته کوي یې نه، بلکې پستا او په درنو الفاظو ته ورته وایي یا انیس اذهب حیث امرتک، ای وړوکي انسه لاړ شه د هغه کار دپاره د کوم دپاره چې تاسو ما لېږلی یې. نو موږ له هم پکار دي خو زموږ او ستاسو په کور کې نوکر یا ملازم وي، په کارخانه کې وي، په دکان کې وي، په دفتر کې وي، یا زموږ او ستاسو کشران وي، نو موږ له هم دغه شانتې په خوږو او درنو الفاظو سره هغې رابلل پکار دي او د هغې نه کار اخیستل پکار دي.